اوس بیا راغلو. چوپ شه لږه، چوپ 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 شروع ده ښه. راځه. دې په راشه هغه ځای ورکړه. راځه. خېټه دننه که شی دې وکړو. راځه شابه. صحیح دی صحیح دی. نه بس راځه شابه. صبر وکړه صبر وکړه شاته شه لږ. راځه. خانده لږ وخانده بس بیا شروع شي. ته غلی شه ته مه خانده ته شابه. ځه صبر وکړه نو. مه کوه ناصره ته اوس په زوره دا شنه کې مه کوه بس شابه سیریش سیریش شابه که نه بس دی ناوخته دی. راځه. دا اوس هغه په زوره وخندل. ما اوس په زوره وخندل. راځه. بس های 1 2 3 ځه. مړه بس دی کنه یار. زره نه زره قسم دی بس دی ملاشم بس زه جوړه کوي. زرګه وکړه یار. ها وای اساسه مساله ده. ډاکټر صاحب دا ملا مې ډېره زیاته خوږېږي. نه مړه دا ولې دا په تشو خوږه شوه؟ یاره ډاکټر صاحب نو چې څنګه کور ته لاړم نو کمرې نه یې اواز رالو. زما شک چې چېرته غل نه راغلی نو زه څه کمرې ته لاړم چې ومې داسې څوک هم نو بیا مې زه کړکۍ کې څه ښکاره کړو. کوڅه کې یو کس منډې وایي او چپلې ورسره لاس کې وي. نو ما څنګ کې فریج پروت و هغه مې راواغېست ورمې مې په ایستو او فریج ډېر زیات دروند و. اوس مې په ملا ډېر درد دی. ها دا څه وې؟ ولې لکه ستا څه مسله ده؟ یاره ډاکټر صاحب دا ملا مې ډېره خوږېږي. نه مړه دا ولې ستا ملا ولې خوږېږي؟ مړه ډاکټر صاحب د مونځ ټایم او جمعه رانه روانه وه نو ډېر ناوخته او په لاس کې مې چپړې راواغېستې او جومات ته مې منډې والې خو پته نشته د کوم ځای نه فریش رالی او زه په ولګېدم. نه مړه دا څه وې؟ ولې لکه ستا څه مسله ده؟ مړه ډاکټر صاحب دا ملا مې ډېره زیاته خوږېږي. نه مړه دا ولې ستا ملا ولې خوږېږي؟ پته نشته ډاکټر صاحب فریج کې ناست یم او فریج چالان دی ویشتو اوس مې دا ملا ډېره زیات خوږېږي.